د امید علمي او کلتوري مجتمع له لوري د 12 جلده چاپي اثارو د مخکتنې ناسه ترسره سوه چې پکښې د یادو علمي او فرهنګي اثارو منځپانګه ګډونوالو ته ور وپېژندل سوه. د امید علمي او کلتوري مجتمع رئیس مولوي محمد آقا مسلم په همدې تړاو جوړو سوو مراسمو کې وایي په دغو چاپ سوو اثارو کې د فقهي، تاریخ، فکري او عقیدوي موضوعاتو او همدارنګه د ماشومانو د روزنې اړوند معلومات شامل دي. ښاغلی مسلم ټینګار کوي چې دوی به خپلو علمي او فرهنګي هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی دغه راز زیاتوي یا د مجتمع زده کوونکو ته په اسلامي، ساینسي، عصري او حرفوي برخو کې روزنه ورکوي او د خویندو لپاره یې د دیني زده کړو ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. این مرکز با جذب اساتید نخبه در بخش‌های مختلف اهم از زبان‌های انگلیسی، عربی، آموزش کامپیوتر، ریاضی، فیزیک و سایر علوم ساینسی در یک زمان خدمت رسانی به حدود 500 نفر از فرزندان این مرزبون با رویکرد اسلامی و ملی از خدمات این مرکز به شمار می‌روند. ورته مهال په دغه ناسته کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي د امید علمي او کلتوري مجتمع هغه هڅې وستایلې چې د تیرو شلو کلونو اشغال په اړه یې څېړنې او لیکنې کړي دي. د نوموړي په وینا څېړونکي او لیکوالان باید د خلکو د قربانیو، مبارزو، ظلمونو او شکنجو په اړه مستند او دقیق معلومات ثبت کړي څو راتلونکی نسل د دغو پیښو او تاریخي مبارزو په اړه ښه پوهاوی ترلاسه کړي. همداراز د اقتصاد وزیر د امید علمي او کلتوري مجتمع ترسره کړي هڅې وستایلې او ډاډ یې ورکړ چې په خپله برخه کې به هر راز همکاري ورڅخه ونه سپموي. دا تیر شل کلونه یو ډېر لوی باب دی. هر اړخیز تحقیقات او څېړنې غواړي. پر دې باندې باید زموږ ستاسو لیکوالان، پوهان، استادان علمي تحقیقات وکړي او هرې برخې ته یې جلا پاملرنه وشي. تېر شل کلونه که زموږ ستاسو د تش لاسو مجاهدینو قربانیو سرښندنې راواخیستل شي. از عمل کردن ها تقدیر میکنیم، ستایش میکنیم و شاباس میکنیم و توفیق مزید در کارشان برشان میخواهیم و ما هم در کارشان انشاءالله همکار هستیم. و آیاتی که قرائت کردیم که الله تعالی قسم خورده به قلم و آن چیزی که قلم نوشته میکنن، اهمیت قلم کتاب‌ها که نوشته میکنن، قلم یک نعمت بسیار بزرگ خداوند است. دغه راز د یادې غونډې پر مهال یو شمېر نورو ویناوالو هم د خپلو خبرو پر مهال ویل د کتاب او لیکوالۍ له لارې نوي نسلونه د تیرو وختونو له واقعیتونو سره اشنا کیدای سي او دا هڅې د ټولنې فکري او فرهنګي پرمختګ ته وده ورکوي. اگر این کتاب نمیبود آیندگان هیچگاه از بلوغ مهارت‌ها و خوبی‌های گذشتگان بهره بردن نمی‌توانستند. در این میدان بسیار قابل قدر است خدماتی را که جوانان، ارادتمندان و انسان‌های با برادرای فرهنگی ما شما خیلی امروز را اینا تشکیل کردن و خصوصا مجتمع فرهنگی امید که این مجلس ترتیب دادن از اونا تشکر میکنیم و الله تعالی با اونا اجر عظیم عطا فرماید و هر خدمتی که باشه انشاءالله ما وعده میدیم و همراهشان همکار هستیم و در آینده هم چنین پروګرامونه را اینا تشکیل میدن و د یادونې وړ ده چې امید علمي او کلتوري مجتمع نه یوازې د کتاب چاپولو او لیکلو په برخه کې فعالیت لري بلکې د میرمنو لپاره د حرفوي مرکز، د څېړنې او تحقیق مرکز، د علمي او فرهنګي ودې مرکز، خصوصي ښوونځی او ګڼو نورو برخو له لارې هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي.